deja قدرمن زرغله نن سپین ته نو په سپین کې همیشه لکه د رژې په میاشت کې دلته ډېر زیات شغل وي خلک درې مې دلته کبون خوري او دلته د والیبال چې کوم ټورنمنټ دی هغه دلته دی منعقد کوي نو د دوره هم د والیبال ټورنمنټ شته دی د مختلفې علاقې نه د لارې بارې علاقې نه ټیمونه هرغلي دي نو درې مې چې نن د سپین شغل میشتو سمکسي خدا درمنه سایه ټټ یو کوزا خدای سایه شایدی کنه بار شاشکو خو ډېر وی شاشکو بیا داسې کړه یاد د کرونا په وجه لاک ډاون په وجه څه فرق غلای دی نه الله فرق شای فرق نشته هیڅ شای نشته کنه په سپین کې خدا سامان دا کنه تر اوسه پر کورن کې یک ودا سویلی چې موږ دغه بیماری نیولې سعودي ته څنګه راوونه الحمدلله بالکل نشادو کا په نشادو منوم زین الله دا یو د دغه سپین علاقې سره تعلق ساتم او ماشاءالله په سپین کې خو په رمضان کې هر وخت دغه شغل وي او دلته د والیبال ټورنمنټ شي دلته د لرې لرې ځینې خلک درېمي او د سپین خو د امن خلک ته یو سپین کې د امن خلک ته بعد رات بعد نه خوشوي او ټول یو خلک ته دغه وجه نه چې مول مونر چې اختامیج احترام سوتی د بهر نه چې مول مونر او شیخ میج ډېر عزت کې او ډېر قدر یې کې غلای چاوله خرڅوي دلته جی چار واستلای که خپل غلای چار واستلای سوره او چاوله خرڅوي 100 کیلو مخکور د چیر کې د خپل علاقې بنو دلته د ماول وګته بانی ماول څومره فرق دی ډېر فرق دی دا که شغل ډېر دی که بانی کې ډېر دی نه دلته یو خو ماشاءالله دلته زیات دی دغه اول کول دی که بیا چیر غلای نه اول ټیم زه دا یم چې داسې یو ګله چې دا د میژو هوټلینه دا غریب خلک ته د سپین دغه کاروباري چلو کړی دی او ګایز هر سړي ته 1500 شپږ زره په دا د شمیر کې چې منافع جوړیږي خو دا منافع ډېره زیاته وله جوړېدله چې اوس میژ په ډیم کابون په نیول باندې په میژ باندې پابندي د سپین خلک نه ورپېږدي که چیرې دا پابندي د میژ نه ختم شوی وای بیا دا غریب خلک دی د دغو داسې شمیر کې چې ډېره منافع وه بل داسې شمیر کې چې دا پیسې ولارې بارې نه تللې دولت هم په دغه علاقه کې تقسیم کېدلې ستړی مه شئ څرنګه شئ جوړ یې څه شته غلی دا کاروبار ته غلی یو غریبات څه شی خرڅوي چاوله خرڅوي دا 2-3 دیګي یشتي څومره چاوله پرېز کې خرڅوي دلته په شپه کې 80 کیلو 80 کیلو 80 پخاوي که پخې 80 کیلو پخاوم ښه کاروبار ښه دی ماشاءالله خلک ډېر اوسي خلک ډېر
بالکل نه خلک ډېر دی که کم دی؟ نه ډېر زیات دی